چې دا جهنمیان کړه دا مشر بابا ویني په جهنم کې کنه ابلیس نو دوی به ورته تا وینه تا وی دا وکړئ او دا وکړئ او مزې واخلئ او داسې وکړئ او دا وکړئ نن څه کولی شئ او ته هېڅ هم نشم کولی ان الله وعدکم وعد الحق الله د سره رښتینې لوزونه کړي ولې هم نه منله دا به ورته شیطان به ورته دوی به څه حالي څومره شرم دی دا ګوره او ذلت ووعدتکم فاخلفتکم او زما خو لوزونه ده قیده دروغو خو هغوی ته تاوي نو هغه ورته وي وما كان لي عليكم من سلطان ښه صحیح شو ما راته ویلي خو زور مې درباندې راوستی ما تاسو کې به چا زور راوستی الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو به درته خبره در واچوله ته به راپسې را روان شوي لکه اوس یو سړی دی شیطان ورته وایي منزله مه ځه خوب وکړه چېرته داسې هم څوک لیدلی چې شیطان په کټ پورې تړلی رسۍ راغستې او تړلی او دی بیا وروسته وایي جره دی تړلی چېرته شیطان سګرټ یا یو نشه راوړې ده او یو سړی تړلی ده او په خوله کې ورته وراچولې ده که نه بلیټ یې راوړې ده او چا یې حجامت کړی دی چا یې حجامت کړی ته سړي ته ګیرې دې نشته یاره د شیطان والی ده هغه خو صرف په زړه کې ور واچول وي چې دا مخ دې شینې ښکلی ښکاري صفایي که وخلاشتي بیا به توبه وباسي اوس ځوانې بل دا ګیره چې پرېږدي بوډا به ښکاري او بله وایي چې ګیره پرېږدي بیا دله څوک رشته هم نه درکوي دا ناشنا فلسفه ده او حالانکه سبحان الله نظر وچورلوي دوه درې څلور ښځې دا اکثر دا خلک وي چې د هغوی ګیري دا هم د دوی په دې خلکو کې دا ګیري چې خریلي او دا سپا ګرځي نادرن به راته څوک میلاو شي چې هغه به دویم درېیم څلورم واده کړی او که کړی مي یو خو لږ دي او اکثر پکې هم د هغې هم څه وجه بیانېږي یا مې بچي نه کېږي یا ښځه مړه شوې ده او دغه نور ځوانان نه دي هغوی څلور کړي او دی ارادې که پکې یوه مړه شوه بله هم کوي داسې خبره وي ګیره وي چې جنې واده کړم بیا به ګیره پرېږدم نو شیطان ورسره زور زبردستي کړې ده څه جري کړی صرف دعوت او دی ور روان شو یو سړی دی حرام خوري سود خوري رشوت خوري شیطان په زور بولې د هغه ځي ته چې کوم ځای کې رشوت کېږي بیا یې وهلی ټکولی دی چې ته زر کو دا سود واله نه صرف ورته زړه کې ور واچول که ته دا سود شروع کړې په دې کې لویه فایده ده ستا پیسې به هم تا ته میلاو شي له پاسه به پیسه میلاو شي فایده به هم میلاو شي نو ولې دا کار نه کړي او د شروع وکړه فلا تلوموني شیطان به ورته څه اخري خبره به په دې ختمېږي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما مو ملامته کوئ ځان ملامته کوئ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخي نه نن تاسو ما خلاصولی شئ او نن زه تاسو خلاصولی شم به دقه جهنم زموږ ځای ته وبلی شي دا د جهنم حال دی